کلاړې باجه ورته کمیستور مال راوړه او تازه تازه ګلونه. بابا مطلب دی لین اف سویټ واټر یعنی د تعلق سره دی مردان سره مردان مردان سره خلک مشهور دي مثلا او چاکوان ډیر زیات مشهور. تاسو د کوم ځای؟ موږ چې د خپل ځای نه ښایو. د بنیر څه مشهور دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. د پی کې وی کې نیوز سره زم تاسو قربا سناو تاسو ناظرین نن په اسلامي کالج کې موجود یم. دلته کې د خیبر پښتونخوا د مختلفو علاقو مختلف سټوډنټان راځي دلته کې تعلیم حاصلې راځي. نن د هغوی سره ملاویږو او د هغوی نه دا پوښتنه کوو چې هغوی د کومې سیمې سره تعلق ساتي او د هغوی د سیمې څه مشهور دي. موږ سره اوسئ. راځئ. علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ ما اکرام الله نوم دی. د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرم. د کورم ایجنسۍ سره؟ کورم ایجنسۍ. تاسو ماته دا وایئ اکرام الله چې د کورمې څه مشهور دي؟ د کورمې خو خاص کر او سویټ میټایي مشهوره ده او ډېرو علاقو ته مطلب سپلای کیږي او ځي او میټایي مشهور. نو میټایي ته موږ نه راوړې که نه؟ جی بس راوړو د انشاءالله دې ځل ته بل ځل به راوړې. وعلیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم ثناء الله. ثناء الله. میا ثناء الله تاسو ماته دا وایئ تاسو د کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ موږ را چارسدي یو. تاسو د چارسدي کې څه مشهور دي زیات؟ د چارسدي خو خلک مشهور دي. مثلا بس په دغه باندې مشهور دي چې خو پښتانه اشنغر خلک ورته اشنغریان وایي. په پښتو باندې قایم دي. د پښتو له سختي نه په غونډ پاکستان کې د دوی پښتو یاده ده. او بل هغه چې د چارسدي باچاخان بابا مشهور دی. چارسدي باچاخان بابا چارسدي سره تعلق لرونکی او ماشاءالله په غونډ اشنغر کې په پاکستان کې چې په غونډ دنیا کې هغه یو خپل نوم یاد. سلام څنګه یې بجن خیر؟ او جی خیر دی. تاسو نوم څه دی؟ کرامت الله. کرامت الله. تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ د بنو. د بنو. تاسو ماته دا وایئ د بنو څه مشهور دی؟ د بنو ډېر څه مشهور دي خو په هغه کې چې کوم دی هغه ګیمونه ډېر مشهور دي. په ګیمونه کې والیبال ډېر مشهور دی او چې دی کوم د سودا ریټ دی هغه ډېر سوکا دی. د پېښور په نسبت ډېر سوکا دی. سوکا مطلب معنی ارزان دی. ارزان دی. چې دی کوم ریټ دی هغه ډېر ګران دی د پېښور او د بنو چې کوم دی هغه ډېر ارزان دی. خال دی کې ارزان مې ګرځه. او بل څه داسې تاسو ماته وایئ د بنو د مخکې یو کسانو سره زه میلاو شوم هغوی چې بنو بل څه ډېر زیات مشهور دی؟ بنو سوهن حلوا ډېره مشهوره چې کومه سونی ده سونی حلوا. نو هغه خو تا موږ له رانه وړه. هغه به زه چې کلي ته لاړ شم جی تاسو نوم څه دی؟ زما نوم محمد حنیف دی. محمد حنیف. تاسو د کوم سیمې سره تعلق د بنیر سره دی. جی بنیر سره. د بنیر څه مشهور دی؟ د بنیر ماربل او تمباکو ډېر زیات مشهور دی. غوړ کوالټي ده دنیا ته مطلب هغه امپورټ کیږي. او د بنیر تاسو ماته کوم باندې ووایئ چې بل په څه باندې مشهور دی زیات لکه موږ چې زیات خلک چې کوم مشهور دي که نه ټیلنټډ خلک دی. ټیلنټ ایجوکیټډ خلک دی او بل منی ورسره ډېره زیاته ده. ډېر مالدار خلک دی. سیکنډ پوزیشن دی په کے پی کې. مطلب د حنیف بانک وایي چې د بنیر خلک چې ډېر مالداره خلک دی ډېر ایجوکیټډ خلک دی ډېر هوښیاران خلک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ سید الرحمان. سید الرحمان. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہو؟ میں چترال سے. چترال سے. اچھا مجھے یہ بتاؤ چترال کا کون سا چیز بہت مشہور ہے؟ چترال کا کس طرح چیز تو بہت زیادہ ہیں. نہیں مشہور کون سا چیز بہت زیادہ مشہور ہے؟ یار ہر قسم کا الگ الگ مشہور چیز ہوتا ہے. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ ایسے کوئی چیز بتاؤ کہ جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ خاص چترال کی چیز ہے. ابھی میں آپ کو کیا بول سکتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں اپنے علاقے کے کیا مشہور ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو موږ ته خپل نوم ووایئ. زهیب احمد مردان. جی تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ مردان سره مردان. مردان سره. تاسو ماته دا ووایئ چې د مردان څه مشهور دي؟ د مردان خو چې کوم دی خدای بل اسونه مشهور دي. د مردان پیړۍ مشهور دي. د مردان شوګر میل په ټول ایشیا کې ټولو نه غټ دی. د مردان چې کوم دی خلک ډېر زیات مهمان نواز دي. مردان چې کوم دی پاکستان اولنی صدر چې کوم دی ډي سي چې کوم دی هغه ټرین کړی دی او نور داسې بې شماره خبرې. مردان ډېر یو تاریخي چې کوم دی ډیویژن دی او د هغې ډېر زیات اهمیت دی پاکستان کې. ډېر مننه موږ سره خبرې اترې کولو لپاره. جی دلته موږ سره یو بل کس موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم څه دی؟ محمد حسن. د کومې علاقې سره تعلق ساتئ؟ چارسدي شوپقدر کانګړه. او تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو د چارسدي څه مشهور دي؟ چارسدي مشهور ده ګوړه ده غني دي. جی تاسو واورئ ناظرین چې د چارسدي څه مشهور دي وایي چې ګوړه او غني چې دی هغه مشهور دي. موږ سره بل کس موجود دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی تاسو نوم څه دی؟ جی زما نوم حماد شاه دی. جی تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ جی زه صوابۍ سره تعلق ساتم او دلته زه دا خبره ډېر فخر باندې کوم چې کوم صوابۍ سره زه تعلق ساتم د دې کالج بنیاد هم د صوابۍ یو کس ایښی دی چې نوم یې سر عبدالقیوم خان. ها جی او تاسو ما دا وایي د صوابۍ څه مشهور دی؟ صوابۍ د صوابۍ خو لومړنی د صوابۍ مطلب دی لین اف سویټ واټر یعنی د خوږې اوبو ځمکه. نو مطلب لومړنی خو د صوابۍ خوږې اوبه مشهورې دي. او بل څه؟ د دې نه علاوه چې کوم دی په صوابۍ کې که تعلیم معیار سره وګورئ که تاسو اګریکلچر سره وګورئ نو زما سوال دا نه زما سوال دا څه مشهور دي چې هغه بار عام چې موږ دلته وایو چې دغه مشهور دي؟ صوابۍ کې د صوابۍ څه مشهور دي؟ د صوابۍ لومړنی توربېله ډیم، بیا په صوابۍ کې د تعلیم معیار یو غټ نوم GIK یعنی غلام اسحاق خان انسټیټیوټ. ډېره مننه موږ سره خبرې کولو لپاره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو نوم څه دی؟ زما نوم محمد رویش. تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ د دیر اپر سره. د دیر اپر سره. د دیر څه مشهور؟ د دیر د رباط زمونږ د دیر شکمه دوه سیمې دي، یو اپر دی د بل لور دی. د اپر دیر شاکوان مشهور دی او د لور دیر مالټې. او موږ سره دلته کې یو بل سټوډنټ موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو تعلق د کومې سیمې سره دی؟ بنو سره. د بنو به څه مشهور دی؟ خلک مشهور دي. مثلا ته بیا راشه کنه. جی تاسو نوم څه دی؟ فرهاد الله. تاسو د کومې سیمې سره تعلق لرئ؟ نارت وزیرستان. نارت وزیرستان. جی نارت وزیرستان چې د هغې څه مشهور دی؟ بس موسم یې ډېر ښایسته دی او میوې پکې میلاویږي زیات. کومې میوې پکې میلاویږي؟ زیات خوباني او انګور کسه. انګور او خوباني. نو تاسو خو موږ له انګور را نه وړو؟ دا خو وخت یې تېر شوی، موږ هم خپل ولاړو چې وخت یې تېر شوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو موږ ته خپل نوم ووایئ. زما نوم دی محمد یمان عارف. یمان عارف. یمان عارف تاسو موږ ته دا وایئ چې تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه جی د مردان سیمې تعلق ساتم. د مردان سره. تاسو ما ته وایئ د مردان څه مشهور دی؟ د مردان خو ډېر څیزونه مشهور دي خو په خوراک کې پکې بډایوني پیړه ډېر مشهوره ده. دا څه؟ بډایوني پیړه. پیړه. صحیح ده. دا تاسو موږ له را نه وړئ چې موږ وخورو که نه؟ ولې نه جیره وکړم درله. بل بیا به یې راوړئ که نه؟ او بل څه مشهور دي؟ نور خو د چکر ډېر ځایونه دي پکې. ګجوخان دی، تخبر کندرات دي، نور دا شانتي جمال کړ کندرات شو، سپورټس کمپلیکس دی، نور ډېر مشهور ځایونه دي چکر لپاره. ډېره مننه موږ سره خبرې. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم فیاض احمد. فیاض احمد. فیاض احمد تاسو ما دا وایئ د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زمونږ تعلق د باجوړ سیمې سره. د باجوړ سیمې سره. تاسو ما ته وایئ چې د باجوړ څه مشهور دي؟ د باجوړ خو چې کوم دی د باجوړ ښکلا د باجوړ ګلونه مشهور دي. د باجوړ ګلونه دا معنی یو کس چې کوم دلته مخامخ ته د سره ګلونه یې سپین ګلونه یې نو دغه شان د باجوړ چې کوم سره ګلونه دي خوشبودار نو هغه ډېر زیات مشهور دي ځکه چې هلته یوه ښکلا پرته ده. او کومه ګانه چې راشه باجوړ ته که نه هغه ته لځي؟ هغه ماله راځي. د هغې ما ته مختصر غوندې کې لږ غوندې کې ووایه هغه ګانه. ته راکړه. جی. کلاړې باجوړ ته کمې ستور مال راوړه او تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. اسلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ محمد افاق خان. محمد افاق خان. تاسو موږ ته دا وایئ تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه جی تعلق ساتم د لکي مروت نه. لکي مروت سره. د لکي مروت تاسو ما ته وایئ څه مشهور دي؟ لکي مروت خو داسې ډېر څه مشهور دي خو مشهور چې کم دی که نه هغه پینډه ده. پینډه مطلب د لکي مروت. جی د پینډه. زما نوم طاهر. جی طاهر تاسو د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ زه د مردان یم. جی تاسو ما ته وایئ د مردان څه مشهور دي؟ د مردان پیړۍ مشهور دي الحمدلله. دا ځي کباب هم مشهور دي. ستا په کار چې تاسو ته نو ډېر خوند به وکړي چې تا موږ له چېرته پیړۍ راوړې یا دا پیړۍ څنګه وي؟ پیړۍ څنګه پیړۍ چې تاسو باندې کله وخورو تاسو ته پته ولګي. بس صحیح ده. دا به موږ ته زموږ د مرده طاهر صاحب چې هغه به راوړي موږ به بیا وخورو. تاسو ته به هم وښیو چې پیړۍ څنګه کوم کسان چې نه پېژني هغه به یې پېژني. دا موږ سره یو بل کس موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو تعلق د کومې سیمې سره دی؟ موږ سوات سره دي. سوات سره. د سوات څه مشهور دي؟ سوات کې پهاړي علاقې مشهورې دي او نور خاص کر دا موسم چې دا دلته کې موږ سره یو بل سټوډنټ موجود دی. راځه سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم عبدالهادي. او د کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ باجوړ ایجنسي. باجوړ ایجنسي.
ها تاسو ماته دا وایي د باجوړ ایجنسۍ څه مشهور دي؟ د باجوړ ایجنسۍ خو چې ګلونه مشهور دي، میلمستیا مشهوره ده، ښایست مشهور دی، او هغې کې چې کوم د سنگ مرمر مشهور دي زموږ، غرونه مشهور دي، ښکلا مشهوره ده زموږ. نو ګلونه خو د پېښور مشهور دي. نه ګلونه خو د باجوړ مشهور دي. نو دا خو پېښور ته د ګلونو ښار وایي. دا پېښور ته د ګلونو ښار وایي، خو هغه چې کوم دی په دې ګاڼه باندې نوی ریسرچ شو، هغې کې چې کوم دا ویلي چې دا چې کوم دی زړه ګاڼه داسې وه چې دا باجوړ ګلونه وو. ښه زه ډېر ډېر مننه موږ سره خبر کولو لپاره. جی السلام علیکم. سلام. جی تاسو موږ ته خپل نوم ووایئ. زما نوم کاشف انجم خاکسار دی او زه د دیر اوسېدونکی یم. ښه د دیر اوسېدونکی دا پر دیر که لور؟ د لوړ دیر سره تعلق ساتم. ښه مات به دا وایي د دیر څه مشهور دي؟ د دیر خو چاکوان ډیر زیات مشهور دي. هغه خو د اپر دیر مشهور دي که نه؟ نو دا بس دیر خو په دغه یو نوم یادېږي، خو دا لکه دوه حصې لکه په دوه حصو کې تقسیم شوی، یو اپر دیر دی یو لوړ دیر دی. نو چاکوان لکه مشهور دي د دیر. ښه او د دې نه علاوه بل څه؟ د دې نه علاوه خو بل داسې خاص څه نشته دی. مطلب صرف په چاکوانو باندې ډیر مشهور دی دیر. جی ناظرین اوس به تاسو ته پته لګېدلې چې د کومې ځای کوم څه مشهور دي. نو ډېر ډېر مننه د ویډیو کتو دپاره. د داسې نور ویډیوګانو دپاره زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ او زه به تاسو سره انشاءالله په بل پروګرام کې میلاوېږم. د هغې دپاره د خدای حافظ.